السلام علیکم. ستړي مه شئ. خورې څنګه هغه باران کې دلته ناسته یې ته؟ ماما زه مجبوره یم، بل څوک نه لرم، دومره سرپناه نه لرم، خالي د دواړو ته ورور مې د تاسې کوم ځای نه راغلي؟ کوم ځای نه راغلي؟ اصلي وطن کندوز ده، د کندوز نه مو هلته مور پلار مړه شي، هېڅوک زه نه لرم، د 2 میاشتې کابل ته اوسېدو. اوس دلته خیمه لرئ؟ کور چیرې لرئ دلته خوست کې؟ خیمه د ورور زه هېڅ نه لرم، خالي ماما سره اوسېږم، دلته کې پیسې جمع کوم، خپل ځان ته خیمه اخلم. خیمه اخلئ؟ سامان اخلم. ها دلته خو باران ورېږي، باران هلته یخ ده، دغه نس لړزېږي، مړی هم نشته په کور کې. قدرمن لیدونکو هیله ده شور بروغ او جوړ د روژې مبارکه میاشته ده. خور دلته ناسته وه، په لاره باندې تېرېدمه چې د دوی دغه لړزه ګورم، دوی دغه حالات ګورم، واقعا ودردوله، مجبور کړم چې زه هم راکښته شم، دوی سره خبرې وکړم، د دوی حال واخلم او تر کوره ورسره لاړ شم چې دوی څه مشکل او څه ستونزې لري. الله دې زموږ په وطن باندې رحم وکړي چې زموږ خویندې په خپل کور کې په امن کې کښېني. خورې ستاسو کور ته موږ تللی شو؟ راځئ تاسې کور ته موږ ځو، راځئ دغه شیان را جمع کړئ. ظهر عاقل دا مؤمن عالم او كجاهل دا مؤمن عالم او كجاهل دا دلو يا الله دا فرمان دی تشریف راوړی رمضان دی د عبادت رزدي د سعادت رزدي د عبادت رزدي د سعادت رزدي دلوګي تند امتحان دی تشریف راوړی رمضان دی تشریف لیدونکو دغه د دوی تر کوره راغلو، کور یې مو اوس ګورو چې دوی کور کې څه لري او که نه لري. که رښتیا مستحق وي چې ورسره مرسته وکړو، موږ داسې ټوله په ګډه بې لاسنیوی کوو. که مستحق نه اوسې کور ګورو. راځئ خوراک څښاک او شهوتونو خوراک څښاک او شهوتونو دا څرګند حکم د قرآن دی. ما هیچ شای نه لرم، مرو به بگوره کسان که نه خوراک اشته، نه کانتک اشته، نه بلستن اشته، به ده حالت که جون ده بخاره هم چاور کلی به بایی که دلتا کیک ده ما سبا ولی نشون دلتا ده بخاره دوست ده بخاره خرچ کن که سر کم نه ولی نه وروش نه خوراک سامان هیچ شای نه. تاسې پوښتنه چی خوړلي؟ بیګا مې چی خوړلي؟ یا هوچه اوبو وروره، هوچه اوبو، یا گلاس هوچه اوبو، یو ګیلاس وچه اوبو کسان که هوچه اوبو، یا مړای بو یا گلاس اوبو. تا خورې چی وخوړل پښتمي؟ زه وروره سپک څه درته کوم، ولاکې مې چې خوړلې وي، خالي بس یو خجیره وه په کور کې، خو هېڅ نشته زما په کور کې، یو خجیره وه مې وخوړله، بس داسې ویده شوم. موږ 2 میاشتې شو راغلي وو. 2 میاشتې دا غریبه یو کال شو که دلته راغلي وو. دا خیمه موږ نور څوک مې نه وو بیا په دې ته راغلو کې. څه غواړئ دغه روژې مبارکه میاشته ده؟ مبارکې روزه وروره داسې شی غواړو چې موږ ته پرده شي، موږ خوراکه نه لرو، اولي نه لرو، په کور کې غوړی نشته، په کور کې چای نشته، بوره نشته، خپله تکلیف اعصاب لرم، داسې غورځېږم، دوایي اخلم، په دوایي کې ضرورت لرم، وروره هېڅ شی نه لرم، یتیمانان مې جامې غواړي، هر شی غواړي نه لرم. دا تشکر ویني داسې خلق نه داسې کومه غواړم که د خدای پاره په دې روژې کې ما ته همکاري کړي، که همکاري نه کړي مړه کېږم په دې شګره ورځ کې، زه سره کمره ورځ وزم په لار کې کښېنم، په دې خو نه کېږي وروره. کور کې وړه لرئ؟ نه نشته وله نشته وروره، کسان کې وچه مړای نشته، ته خپله ګوره هېڅ شی نشته. قدرمن لیدونکو تاسې به زه دغه خور لیدلی وي، جم باندې ناست وو، اوس هم لړزېږي، اوس هم یخ نیولی دی، یخ د رښتیا هم یخ د باران ده، اوس هم باران ورېږي. خیمه به هغه باندې ناست وو، زړه مې بهي درد کې وګو چې لاړم چې بېرته بیا راغلم، زړه مې صبر ونه کړو، د دوی دغه درد ما ونه زغملی شو. ما مې راځه چې دې حال تر کوره پورې واخلم، شاید دوی رښتیا مستحي دي که نه، کور خلک تاسې خپله هم ګوره چې خیمې دي او دا ژوند دی، زندګي ده. راځئ چې په ګډه په دې روژې مبارکه میاشته کې د دوی لاسنیوی وکړو، دوی سره تر خپل وس یې همکاري وکړو. څومره یتیمان سره دي په کور کې؟ 2 زوی مې شته، 2 جلکۍ مې شته، 4 یتیمانان مې دي، 2 په جام کې پاتې دي. جام کې اوس هم پاتې دي؟ یخ ته پاتې دي؟ په دې کې پاتې دي اوس. تاسې به د دوی حال دغه وي لیدلی وي، ان تر کوم ځای کې چې ناست تر کوره یې
حال مله تاسو شروع کړو راځي چې په ګډه همکاري وسره وکړو راځي چې دوی مرکه میاشته کې دوی لاسنیوي وکړو خپل واس مطابق وسره مرسته وکړو دا خبرونه په دې هله پای ته رسوم چې بل ځل راځم دوی لپاره ډیر څه وکړو ډیر شان ورته واخلو خوراکي مواد بیا اړ نه وي په جنب باندې کینی او باران کې کینی تر بلې خبرونه ښې چارې ښه وخت درته غواړم دلوګي تند امتحان دی تشریف راوړی رمضان دی تشریف راوړی رمضان